السلام علیکم. د سمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. دوستانو دا دی د یوې اونۍ په تېرېدو یو ځل بیا زه حیات الله څرک د یوې نوې خپرونې د لارې ستاسو خدمت راغلی یم. دوستانو د نن خپرونه مو د تېرو نورو خپرونو په نسبت ډیره متفاوت ده او ډیره ښه خپرونه به وي. ښه خپرونه به ځکه چې دا به روغتیایي خپرونه او پر یوه داسې موضوع به قدرمنو لیدونکو غږېږو چې هغه ډېره اړینه موضوع وي او پر داسې موضوع غږېږو چې باید پر وغږېږو. زموږ سره د نن په خپرونه کې قدرمنو دوستانو په نعمت روغتون کې د داخلي څانګې یو تن ډېر تکړه ډاکټر او با تجربه ډاکټر صاحب حکمت الله سلطاني میلمه دی. ډاکټر صاحب خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. مننه، خیر اوسې، سلامت اوسې. د راتګ څخه مو مننه چې دلته تشریف راوړئ. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب د قدرمنو لیدونکو سره به پر یوه ډېره اړینه موضوع وغږېږو، هغه د سوی تغذیه اړوند ده. نو که ستاسې را سره خوښ وي. مهرباني. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب که په پیل کې دوستانو ته دغه پوښتنه جواب کړو چې سوی تغذیه یعنې څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول محترم څرک صاحب ته او ستاسې تخنیکي همکارانو ته او دوهم د سمین میډیا چینل ټولو محترمو او درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست تر دې مهاله پورې. ډېره زیاته مننه. سوی تغذیه چې ده دا عموما په ټوله دنیا کې وجود لري، خصوصا په هغه مملکتو کې چې هغه پر پسپاته مملکتونه، جګړه ځپلي مملکتونه او همدارنګه اسیایي مملکتونه زیات او افریقایي مملکتونه زیات په دې مشکل سره مخ دي. د انسان په وجود کې د منرالونو، ویټامینونو او مغذي موادو کمبود ته سوی تغذیه ویل کېږي. ډېره زیاته مننه. په دې هیله چې زموږ موضوع قدرمنو لیدونکو تاسې اخیستي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع به سوی تغذیې په دې هیله چې تر پای پورې راسره ملګري سئ، ځکه دا موضوع یا دا ناجوړي یا دا ناروغي زموږ د هر کور ناجوړي ده. ډاکټر صاحب د مور شیدې ولې تر هر څه غوره دي د یو ماشوم دپاره؟ ډېره ښه پوښتنه ده او پر ځای پوښتنه ده. د مور شیدې چې خدای تعالی پیدا کړي دي، د مور شیدې د هغه د مور د ماشوم دپاره دي. نو د مور د ماشوم دپاره چې پیدا سوي دي هغه دغو نه اړین هم دي چې ماشوم خدای تعالی د مور ته ورکړی دي، شیدې یې ورسره ورکړي دي. نو شیدې ځکه ډېرې اړینې دي. هغه شیدې د مور ده په دې څو وجې لري چې مهمې دي. لومړی دا دی چې ماشوم ته هر وخت رسیږي. دوهم دا دی چې د حرارت درجه یې برابرې، نه ډېرې یخي نه ډېرې ګرمي. دریم دا دی چې مفتې دي، ماشوم ته مفتې رسیږي. او بله خبره دا ده چې هغه انټي باډي یا دفاعي سیسټم چې د مور په شیدو کې شته هغه په دې د بازار په دې نورو شیدو کې نشته. نو دغه علتونه دي چې د مور شیدې مهموالی دي. دا خو ډاکټر صاحب د مور د شیدو پر مهموالي باندې موږ وغږېدلو. ماشوم ته څه ګټه لري د مور شیدې؟ ماشوم ته که د مور شیدې موږ وایو چې یوازینی شی چې د ماشوم دپاره یعنې د ټول عمر دپاره یې د کوچنیوالي څخه بیا ځان د عمر چې تر هر څونه سن پورې لوړېږي د هغه عمر پورې مهم دی. په دې خاطر باندې چې هغه د بدن وده یوازې وده دا نه ده چې یو څوک فزیکي باید وده ولري، یو څوک باید روحي او دماغي انکشاف هم باید ولري. نو د مور شیدې یوازینی تغذیه د ماشوم دپاره چې هغه د ماشوم په ذهني واده کې او په فزیکي واده کې رول لري. تر څو وخته پورې باید ماشوم ته د مور شیدې ورکول سي؟ د عمر په لحاظ در 6 میاشتو پورې خامخا باید د مور شیدې یوازې د مور شیدې باید وخوړل سي در 6 میاشتو پورې. بعد 6 میاشتو څخه بیا زموږ په ملک کې باید متممه غذا ماشوم ته شروع سي. مثلا زه یادوري کوم چې دلته په هر کور کې پیدا کیږي او کولی سي د وریجو شوله چې په عام اصطلاح موږ ورته وایو، پیرني ورته وایو، کیله، نرم خواړه، پیرني دغه او شوروا دغه چې ډوډۍ په عام اصطلاح ورته وایي چې وړه سي،
دغه نرم خواړه باید د 6 میاشتې څخه وروسته باید ماشوم ته شروع سي او کتاب وایي پر 10 میاشتنۍ باندې ماشوم باید څه پر دسترخوان باندې ناست او هغه ټول غذایي مواد یا خوراکونه چې ترسره کېږي په کورنۍ خوري باید ماشوم ته باید ورسره وخوري. دوستانو د ډاکټر صاحب د خبرې په مطلب که موږ راخو خلاصه داسې دي چې موږ یو ماشوم ته تر 6 میاشتو پورې بیله د مور د شیدو بل څه نه ورکوو. وروسته نو بیا لکه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه پاسته خواړه چې په هضم کې اسانه یې ډاکټر صاحب لکه شوله و شوروا و حبوبات اوبه ښه سوپ ډېر ښه دی د ماشوم دپاره. ډاکټر صاحب وروسته تر 6 میاشتنۍ هغه خواړه چې موږ تاسې یادونه وکړله د دې سره د مور شیدې د ماشوم دپاره اوبه هم دي او غذا هم؟ بالکل د مور شیدې د 6 میاشتو پورې بعضې خلک راځي موږ ته وایي ډاکټر صاحب زه پر 3 میاشتنۍ د خپل ماشوم ته اوبه ورکوم پر 4 میاشتنۍ اوبه ورکوم حتی د هغه د مور د شیدو فیصدي تر 80% لوړې اوبه دي. هېڅ د دې ضرورت نشته چې ماشوم ته مور څه ورکړي اضافي ورکړي حتی که ګرمي هم وي لا دی ضرورت اوبو ته نه لري چې په خپله د مور په شیدو باندې موړي. که چیرې یو ماشوم د مور په شیدو باندې موړي هغه دا ضرورت نه لري چې دی اوبه وڅښي هغه د مور په شیدو کې کافي اندازه اوبه شته او دا اوبه سي. او دا ما ډېر لیدلي دي په کورو کې چې ماشوم ته اوبه ورکوي خو ذهنیت داسې دی چې ماشوم تږی دی ژاړي اوبه باید ورکول سي خو ماشوم هم سر پسې ګرځي اوبه څښي عادتا یې څښي ولې که چیرې موږ دغه ته راسو تر 6 میاشتو پورې دی ضرورت نه ورته لري ځکه د مور په شیدو کې اوبه هم شته خو که چیرې د مور شیدې کمې او ماشوم ژاړي او په اوبو باندې وبېږي خو طبعا معلومداره خبره ده چې ماشوم سوی تغذیې ته روان دی مور شیدې پر اندازه باندې ماشوم ته نه ورکول کېږي. او په ډېرو کورو کې ډاکټر صاحب په بوتل کې شیدې ورکوي ماشوم ته. دا شیدې د ماشوم دپاره څومره خوندېږي په کومه اندازه ده د بوتلي شیدې؟ یو 2 رقمه بوتلې شیدې یو هغه میندې چې د مثال په ډول سره هغه کارمندانې هغه وظیفه لري یو ځای یا هغه مصروفیت لري هغه خپل شیدې په مسله کومل وشي بیا یې خوندي کوي بیا یې ماشوم ته ورکوي. هغه بوتله باید صفایي پاکې هغه باید جوش په اوبو خوړه سوی بیا وروسته لمر ته وچ سوی بعد هغه بیا هغه شیدو ورولوېږي او ماشوم ته چې سي استفاده سي خو په داسې شرط باندې چې تر 2 ساعته 2.5 ساعته باید بالا هغه شیدې بیا ونه ځنډېږي. ولې بله خبره که چیرې دغه نورې د بازار شیدې چې په اصطلاح ورته وایي یا د پوډري شیدې چې ورته وایي څوک دغه کېږي هغه شیدې هم عین شی دي. که چیرې دغه چوشک چې ورته وایي یا د بوتل کې چې ماشوم ته ورکوي د دغه ماشوم ته اکثره ماشومان د دې پر ځای باندې چې د چوشک د لارې تغذیه سي انتانات ورسره یو ځای کېږي او بالاخره ماشوم په ډول ډول ناروغۍ باندې اخته کېږي. خلاصه دوستانو د ډاکټر صاحب د خبرې په تایید هغه مور چې خپل ماشوم ته شیدې د جوشک د لارې ورکوي او یا په عام اصطلاح که موږ پوډري شیدې د جوشک د لارې ماشوم ته ورکوو جوشک په جوش سوو اوبو کې باید یو وارې جوش سي لمر ته وچ کړل سي بیا که مور خپلې شیدې ماشوم ته په جوشک کې ورکوي که پوډري شیدې دومره نظافت یې باید مراعات کړل سي. ډاکټر صاحب هره مور شیدې لري؟ هره مور تقریبا هره مور شیدې لري. ښه که موږ ووایو په عامه اصطلاح چې مور شیدې اوس یو غلط مشهور یا یو فرهنګ زموږ په ټولنه کې رواج شوی دی وایي شیدې نه لرم. هره مور چې موږ ته راځي روزمره موږ ورسره مخ یو ډاکټر صاحب شیدې نشته شیدې نه لرم ولې دا سمه نه ده دا خبره. هره مور شیدې لري ماشوم ته چې ته باندې واچوي ته خپل حالت سټیمولیټ یا په اصطلاح دی هغه اعصابو ته خبر ورکوي او بالاخره شیدې پیدا کېږي او په هره مور شیدې لري خو شیدې د ماشوم په خوله کې دي. که چیرې د ماشوم خولې په ماشوم سینې ته ولوېږي او هغه دوامداره ډول باندې شیدې خپله طبعا ورسره راډېرېږي خو یوه خبره دا ده چې مور غذا باید برابر وي او مور باید پوره تغذیه سي تر څو چې ماشوم ته پوره شیدې ورکول کړي. ډاکټر صاحب موږ اورېدلي دي وایي د شیدو ګولۍ راکړه د شیدو ګولۍ راکړه دغه د شیدو ګولۍ ګټه کوي مور ته او که تاوان او که ګټه ورته کوي د ګولیو په ذریعه باندې په سینو کې شیدې پیدا سوي شیدې
ماشوم ته هغسې تغذیه ده لکه د مور شیدې چې په عادي ډول ماشوم ته ورکوي؟ په ستا په مختلفو ډولونو باندې خلک ګولۍ وړي د درملتونونو څخه چې د مور شیدې دي د ډېرۍ او د مور په شیدو کې، خو بعضې یو رقم په اصطلاح په دغه درملتونونو کې خرڅېږي، هغه دوی د ساید افیکټ یا د جانبي عوارضو څخه استفاده کوي. د هغو جانبي عوارض د ګولیو دا دی چې د مور شیدې زیاتوي، هغه د مور شیدې زیاتوي. دوی دغه جانبي عوارض استعمالوي، هغه ګولۍ بیا په ځان کې نور دغه د عوارض دي یا جانبي عوارض په عام اصطلاح موږ وایو په بدن کې خپروي. خو ولې بعضې د تقویې ګولۍ چې مثلا د تقویې ملټي ویټامینونه دي او همدارنګه فولیک اسیډونه دي، هغه تر یو اندازې پورې په دې کې رول لري تر څو د مور شیدې اضافه کړي. او که موږ داسې وکړو چې بېله دوا د مور شیدې لږ یا موږ یې ډېروو، هغه مندو ته چې د شیدې یې لږ وي، هغو ته څه مشوره لري؟ بهترینه پوښتنه ده او دا ډېر پر ځای پوښتنه ده او دا موږ عملا اوس ورسره مخ یم. ټولو مندو ته زما د یو طبي ډاکټر په صفت باندې دا مشوره ده چې ټوله خوندې باید 5 وخته پوره خوراک وکړي. موږ عادي خلک چې دي هغه 3 وخته خوراک لري، یوه مور باید 5 وخته خوراک ولري. یو دوم مور باید ترکاري شوروا ډېره وخوري، مور باید اوبه زیاتې وڅښي، مور باید شیدې ورسره وڅښي او همدارنګه مور باید میوه زیاته ورسره وخوري. دغه میندې چې دغه رقم دې تغذیه کړلې، 5 وخته دې خوراک ورکوي، میوه دې ورسره ورکړله، شیدې دې ورسره ورکړلې، مغذي موادو دا شیان دې ورسره ورکړله، خود به خوده د مور شیدې پر راډېرېږي پر ماشوم باندې. که موږ لیدونکو ته ترکاري شوروا نور هم تشریح کوو، نو ترکاري شوروا د څه څخه زه جوړه کړم؟ موږ اکثره وخت میندو ته چې توصیه کوو، موږ ورته وایو چې نخود د لوبیا ده، همدارنګه سبزیکاري ده، مثلا ترتیزک دی، پالک دی او دغه رقم پټاټه ده، شلغم دی، دغه شیان ټوله یو بخار ته ولویږي او یو څه کاچوغه 2 اندازې غوړي ورسره ولویږي او یو اندازه اوبه ورسره ولویږي او دغه په یو بخاردي کې د 15 دقیقو دپاره جوړ کړل سي. بس دغه د ترکاري شوروا ده پر ډوډۍ ډېره چپه کې بهترینه غذا ده. او دا نو زه فکر کوم چې د هر چا دپاره به ګټوره ده، د هر چا دپاره ګټوره ده او ښه خبره لا دا ده چې ارزانه ده، داسې کور په ترتوان لاندې ده او کولی شي چې مهیا یې کړي. ډاکټر صاحب موږ خو تر اوسه پورې پر دې وغږېدلو چې د مور شیدې ماشوم ته څونه ګټه لري او مور باید په څه ډول ماشوم ته شیدې ورکړي او داسې نورې. که یوه مور ماشوم ته شیدې ورکوي، مور ته بیا هم ګټه رسېږي او که څنګه؟ بلکل هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، هغوی یوه ځنۍ ګټه اوله دا ده چې د سینې د کینسر څخه د مور خوندي کېږي. که مور شیدې نه ورکوي، هغه شیدې لخته کېږي، بالاخره انتان اخلي او هغه څه افسا ده، افسا یو میکروب دی، ځای پر ځای بالاخره دا په وخت په تېرېدو سره مریض چیسته ځي، د کینسر خواته ځي. او دومه دا ده چې د مریض د وینه که چیرې په بدن کې ډېره وي، بعضې وخت په حمل په وخت کې وینه خپل اندازې یو څه اوړي یا ډېرېږي، یا د مریض د ډېر خوراک یا د ډېرو ګولیو د دې څخه وینه د هغه د وینې په کنټرول کې مهم رول لري او دوهم د بدن وزن کنټرولوي. دغه شیان دي چې د مور په شیدو کې د مور ته یې ګټه په شیدو ورکولو کې رسېږي. ډېره زیاته مننه. یعنې څومره ګټه چې ماشوم ته رسېږي په هغه اندازه تر هغه زیاته یې مور ته ګټه رسېږي. مور ته یې ګټه رسېږي. نو دا ذهنیت خو ډېر بد دی چې د دې دپاره موږ زموږ میندې ماشومانو ته شیدې نه ورکوي چې ګواکې زموږ سینې خرابېږي. نو دا خبره ډېره غلطه موږ تعبیر وو. بلکل هغه میندې چې وایي چې ما ډنګروي او ما شیدې د کاره باسي او زه خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوم، ما ډنګروي. خو بله خبره دا ده چې موږ ویله چې مور باید غذا ولري، ماشوم ته شیدې ورکړي، خو هغه مور چې غذا خپله هم نه خوري خو چې ماشوم ته شیدې ورکړي، طبعا پر بدن باندې یو څه فشار راوړل کېږي. خو مور ته مو دا توصیه ده چې دی باید 5 وخته مکمله غذا وخوري او همدارنګه میوه او مغذي مواد ورسره وخوري تر څو چې دا هم به وجود یې ضعیفه نه شي او یو ماشوم هم یو سالم صحت ولري. او تر ټولو مهمه خبره دا چې زموږ د خوندو سینې ماشوم ته چې شیدې ورکوي نه خرابېږي، بلکې د سرطان غوندې یوې خطرناکه ناروغۍ څخه مو نجات موندلی دی. ډاکټر صاحب موږ یوه ماشوم ته څو ځله د ورځې شیدې ورکولی شو؟ په لومړي ځل کې چې کله ماشوم پیدا سو باید خامخا په 24 ساعته کې 8 ځلې باید ماشوم ته شیدې ورکول شي.
بیا نو دغسې راځي چې دی د 2 میاشتو کېږي هغه بیا یو څه وخت دغه کېږي د مثلا په ډول د 8 وارې څخه راځي 6 وارې ته د 2 میاشتو څخه چې لوړېږي راځي د مثلا هغه 15 وارې ته خو عموما ماشوم چې څنګه وږی کېږي په هغه اندازه باندې باید ماشوم ته چې هر څونه یې وخواړي چې شیدې وخوړلی سي باید دته شیدې ورکول سي. موږ څنګه پوه سو چې ماشوم شیدې غواړي؟ او ماشومان چې دي هغه طبعا 2-3 حالته ځان ته غوره کوي چې دوی شیدې غواړي. لومړی ژاړي ماشوم داسې وژاړي چې طاقت نه لري ژاړي کې مطلب چې دی چې ماشوم چې وږی نسی مور شیدې نه ورکوي بالکل ژاړي. دویم هغه ماشومان چې څه ضعیفتیا ولري هغه خوله یې وازه پاتېږي خوله یې وازه پاتېږي. او دریم بیا ماشومان چې د لاسونه ډېر ټینګ ونیسي موټ چې دغه ګوته یا مثلا یو شی چې لاس ورکړي دوی داسې ډېر ټینګ ونیسي دا د یو ډېر د لوږې حالت بیانوي اکثره وخت دغه کېږي. نو دغه حالتونه دي چې مور په دې باندې پوهېږي او بل مور خپله ذهنا پوهېږي چې ما ماشوم مثلا پر 11 بجې د ورځې ما شیدې ورکړي دي اوس د ورځې 2 بجې دي خو نو خوا دې 4 یا 3 ساعته په بر کې نیولې دي زه باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړم. دا خپله د دې سره دا ذهنیت ورسره دی چې هغه ماشوم مې هغه وخت پر تېر شوی دی که چیرې شیدې غواړي. ماشوم ته د نس ناستې یا زکام پر وخت هم باید شیدې ورکړل سي؟ ماشوم ته په هر حالت کې باید شیدې ورکول سي په هر حالت کې یوازې نس ناستې کې نه چې ډېر ضرورت یا د زکام په حالت کې په مریضۍ کې ډېر ضرورت و شیدو ته لري چې باید خامخا دی وخوري ځکه چې مافیات ټیټېږي په مریضۍ کې مریض تبه لري ورسره او اشتها د منځه څخه ځي اشتها کمزوري کېږي. نو په دې خاطر باندې باید خامخا کله چې ماشوم مریض باید شیدې مور خامخا ورکړي. او د مور شیدې د واکسین ځای هم نیسي؟ د مور شیدې چې دي د 6 میاشتو پورې د دفاعي سیستم د هغه انټي باډي چې موږ ورته وایو هغه لري خو د واکسین مشخص ځای نسي نیولی. ماشوم ته باید واکسینونه خامخا تطبیق سي. او د مور شیدې سپینې هم وي او کله کله سرې هم وي. د مور شیدې چې دي په لومړي سر کې هغه لومړۍ شیدې چې موږ ورته ورکوو کولستروم ورته وایي په عامه اصطلاح ورژاتې ورته وایي چې هغه د ماشوم دپاره ډېرې مهمې دي. هغه اولې شیدې چې ماشوم پیدا سو هغه اولنۍ شیدې باید کولستروم یا ورژاتې باید ماشوم ته خامخا ورکول سي. هغه ژېړ رنګ لري هغه مشکل نه لري ماشوم ته دې ورکړي او مور دې ورکړي دغه کېږي. دویم بعضې وخت که د مور شیدې سوروالی ولري وینه یې ولره چرک یې پیدا کړي باید مور د یو نږدې ډاکټرې سره په تماس کې سي او د خپله موضوع ورسره شریکه کړي. دغه په نتیجه کې بعضې وخت انتاناتو میکروبونو بعضې دغه مداخله کوي چې په سوروالي کې ولیدي باید ماشوم د هغه سینې شیدې پر بندې سي د دې بلې سینې شیدې دې تر هغه وخته ورکوي تر څو چې یو نږدې ډاکټر سره مشوره کوي. او دا ډاکټر صاحب پر یوه وخت باندې د دواړو سینو د شیدو رنګ که ژاړي نو بیا ماشوم ته قطعا نه ورکوي تر هغه پورې چې ډاکټر صاحب مشوره نه ماشوم ته په ژېړ رنګ کې ورکول کېږي پروا نه لري. خو که ډېر ژېړ رنګ وي مثلا جانډس موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې ژړی پیدا سوي نو باید د ده په تن بیا د یو خپل نږدې ډاکټر سره دغه مور مشوره وکړي او هغه اولنۍ ژړې ورژاتې چې ورته وایي یا کولستروم هغه مشکل نه لري هغه ګټه لري ډېرې ګټورې. او د مور شیدې د ماشوم د ذهن دپاره په کومه اندازه ګټورې دي؟ د مور شیدې د ماشوم دپاره ډېره زیاته اندازه ګټور دي. یوازینی ښه والی د ماشوم دپاره دا دی چې د مور او د ماشوم مینه سره زیاتېږي علاقه یې سره ډېرېږي یعنې هغه کومه عاطفي مینه چې د مور ده او د ماشوم ترمنځ ده هغه مینه یې زیاتېږي. او دوهم ذهن یې ډېر انکشاف کوي. هغه ماشومان چې د پوډري شیدې په اصطلاح ورکوي یا د غوا شیدې ورکوي یا د نورو په تمیمه غذاو څخه دغه کېږي هغه ماشومانو په نسبت باندې چې د مور شیدې خوري په ذهن کې ډېر تفاوت شته په ځیراکت کې ډېر تفاوت شته او هغه ماشومان ډېر پر ځیرک دي نسبت هغو ماشومانو ته چې هغه د مور شیدې نه خوري. او هغه میندې چې وظیفې لري یا کار ته ځي هغه میندې هغه به خپل ماشوم ته څنګه شیدې ورکوي؟ دا مخکې ما دا خبره درته وکړله هغه میندې چې دوی په مسلکي ډول باندې یو ځای ځي وظیفه کوي او خپل کاري وخت یې دې ته نه لري چې ماشوم ته ورکوي خو هغه خوندي لاره نه ده خو بیا هم د مجبورۍ یو داسې لار ده چې په یو صفا او هغه چوشک کې چې هغه باید مشکل ورته وایو یا په هغه باید یو صفا یې د انتاناتو څخه صفا کې جوش سوی بیا وچ سوی په یو ډېره صفا په هغه کې دې شیدې ولوشل سي او هغه دې بیا خوندي کړل سي بیا که چیرې نه وي بیا دې ماشوم ته تر 3 ساعته پورې کولی سي چې په یو مشخصه
هوا کې چې مثلا هغه د مثبت 2 تر مثبت 8 درجې پورې یا د مثبت 13 14 15 درجې پورې خرابېږي نه تر 3 ساعت پورې کولی شو چې هغه ماشوم ته شیدې بیا موږ ورکړو خوندي کړي. او مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دواړې سینې حتمي دي چې ماشوم ته شیدې ورکول شي؟ باید د دواړو سینو څخه خامخا شیدې ورکول شي ځکه چې په یوه سینه کې شیدې او بلې سینې د نه ورکول کېږي هغه سینه طبعا ما مخکې هم درته ویله چې هغه په بعضې وخت انتاناتو ته ځي او میکروبي کېږي او ورته اپسي و غټۍ په اصطلاح چې ورته وایي جوړېږي بیا نو د مختلفو مشکلاتو سره مور مخامخ کېږي. او د مور شیدې خو به د ماشوم غاښونو ته زیان نه رسوي یا ګټه لا ورته رسوي. د مور په شیدو کې په پراخه اندازه باندې مغذي مواد شته هغه د ماشوم غاښونه چې دي هغه په هغو په راتګ کې ډېره ګټه لري. او تر څو کاله پورې مور باید ماشوم ته شیدې ورکړي؟ تر 2 کالو پورې کم از کم مور باید ماشوم ته شیدې ورکړي. که ماشوم وي که ماشوم وي ماشوم په دې کې نسبت نشته چې دا موږ داسې اورېدلي وو چې تر هلک نجلۍ ته باید ډېر وخت شیدې ورکول شي او که دا د بابت لحاظه دا یا ماشوم دی هغه که نارینه یې او که ښځینه یې که هلک یې که نجلۍ ماشوم دی باید تر 2 کالو پورې مکمله شیدې باید ورکول شي. او د وروستۍ پوښتنې په توګه که مندو ته مشوره ورکوې هغه مندو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي هغو ته به ستا مشوره څه وي؟ ډېره ښه پوښتنه دې ده او موږ ډېر ورسره مخ هم یو. زما د ټولو والدینو څخه د مور و پلار د دواړو څخه غوښتنه دا ده چې خپل ټوله ماشومان د سوی تغذیې څخه وساتي. که دوی وایي چې ډاکټر صاحب وایي چې د سوی تغذیې څخه خپل ماشومان موږ څنګه وساتو؟ په ټول افغانستان کې د عامې روغتیا محترم وزارت کلینیکونه جوړ کړي دي او په ټوله ولسوالیو محلات یې ټوله کور کړي دي. نږدې روغتیایي کلینیک کې د سوی تغذیې په نامه باندې هلته زنانه نرسه موجوده ده. دغه خپل ماشوم دی د هغې ته ورولي چې مثلا دغه ماشوم چې تر 6 میاشتو لوړ سو بس دا په تن مشوره ورسره وکړي چې زما ماشوم خو به سوی تغذیه نه وي. هغه کوم څوک چې هلته د سوی تغذیې مسؤل دی په نږدې روغتیایي کلینیک کې هغه یې ګوري. که چیرې دغه ماشوم سوی تغذیه و هغه یې ورته تصدیق وکړي دا په تن چې ستا ماشوم په دغه سوی تغذیې حالت کې دی. سوی تغذیې موږ 3 حالته لرو. یو هغه حالت دی چې هغه مور هم کولی شي چې تداوی کې مثلا هغه متممه غذا چې موږ ویل هغه ورکړي ښه خواړه ورکړي ښه غذا ورکړي پر وخت یې ورکړي اوبه یې وکړي او همدارنګه پاک او صفا ماشوم وساتي. دوهم حالت یې هغه ته منځنی حالت د سوی تغذیې وایي. هغه ته موږ په ټولو نږدې روغتیایي کلینیکو کې د افغانستان په هر منطقه کې په ټولو ولسوالیو کې او همدارنګه د ښار په ټولو ناحیو کې کلینیکونه شته. هلته موږ په هغه ټولو ناحیو کې موږ د RUCF په نامه باندې غذایي مواد لرو چې هغه دغه ماشوم دپاره ستا ځانګړي سوي دي. هغه ورته شروع کېږي او که چیرې بل حالت یې تر دې یو څه اضافه سي ماشوم ډېر ډنګر سي هغه ته موږ شدید سوی تغذیې وایو. منځني څخه ځي شدید ته هغه ډاکټر صاحبه چې په هغه مربوطه کلینیک کې موظف ده هغه وایي چې دا په شدید حالت کې ده. هغه بیا د هغه دپاره موږ د RUCF په نامه باندې RUTF په نامه باندې مواد لرو. هغه RUTF ورته شروع کېږي او تر څو ماشوم د سوی تغذیې څخه وژغورل سي. که چیرې تر هغه لا هم وضعیت د ماشوم خراب وي د پښو پړسوب ورسره پیدا کړي د ډنګرواله سره او همدارنګه د وریښتانو ګوندې سي داسې پیچلوک سي او یا دا په مخ کې پړسوب پیدا سي ماشوم جاړ سي ماشوم خوراک نه کوي هغه حالت تر هغه هم ورته وایي چې دا ماشوم نور باید په شفاخانه کې بستر سي تر څو هغه متممه غذا او هغه دفاعي سیستم د میکروب ضد دواګانې د محترم متخصصینو د خوا څخه ورکول سي چې ماشوم وژغورل سي. نو زما د ټولو والدینو څخه دا خواست دی چې تاسو اول لومړی ماشوم ښه تغذیه کوئ بیا 2-6 میاشتې چې لوړ سولو خپل نږدې روغتیایي کلینیک ته یې ورولئ خپل ټول واکسینونه یې ورپوره کوئ او د سوی تغذیې دپاره یې هلته اړونده مرجع ته ورسئ او مشوره ورسره وکړئ. د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې په ټولو ناحیو کې کلینیکونه شته او هغه کلینیکونه د خلکو په خدمت کې دي او خدمت ورته کوي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوه ډېره مهمه پوښتنه چې زما د ذهنه وتلې وه مور چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي په دغه وخت کې سینې باید پرېولل سي او که یا حتما هر هغه میندې چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي مخکې له مخکې
څېړنه پر دې باندې وایي چې کتابونه وایي چې د مور او د ماشوم ترمنځ باید یو صفا ساحه وي. صفا ساحه په دې معنی چې د ماشوم هم باید صفا وي، خوله یې صفا وي او د حفظ الصحه یې مراعات وي، او همدارنګه د مور باید خپلې سینې صفا کړي او مور ځان ځینې مطمئنه کړي چې زما سینې صفا دي، نه د ډوډۍ څخه، نه د اشپزخانې څخه، نه د کاره څخه راغلي، نه د خولو څخه، نه د خولو څخه، د ټولو دغه د زما سینې د انتاناتو څخه خوندي دي. بعد هغه دې ماشوم ته خپلې شیدې ځینې ورکړي. ډېره زیاته مننه. دوستانو، زموږ د نن ورځې خپرونه روغتیا ته ځانګړې شوې وه او د روغتیا په برخه کې حفظ الصحې ته ځانګړې شوې وه چې زموږ سره په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب حکمت الله سلطاني زموږ پوښتنې جوابولې. له تاسو ډېره مننه چې زموږ خپرونه مو تر دا وخته کتل، او ډاکټر صاحب ستاسو څخه هم مننه چې زموږ سره مننه ستاسو ته د راتګ څخه چې تشریف مو راوړی دی. زه خوشحاله شولم او همدامه په خدمت کې یم. ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو، تر بلې راتلونکي خپرونې پورې تاسې پر خدای سپارو. ښې چارې.